السلام علیکم خوږو ملګرو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یې. زه یم سردار ولی آریان د ټیکنیکل آریان یوټیوب چینل څخه. په نننۍ ویډیو کې تاسو ته کوم څنګه کولی شو د بل چا ټلیفون خبرې په خپل موبایل کې واورو. یعنې چا د بل چا څنګه زنګ راشي، هغه زنګ به تاسو ته راشي او تاسو به هغه خبرې په خپل موبایل کې واورئ. نو تاسو هیله کوم تر څو دا ویډیو بې ځایه استعمال نه کړئ، یوازې خپل ضرورت په وخت کې څنګه کوئ استعمال کړئ. نو اوس راځم ویډیو شروع کوم او تاسو ته طریقه ښایم. لومړی به راسئ خپل موبایل فون ته، تاسو ته یو کوډ هغه کوډ درښایم. تاسو به هغه کوډ څنګه په موبایل کې ووهئ. هغه ده ستوری بیا ستوری بیا شپږ بیا اووه بیا ستوری. دا به څنګه ووهئ؟ دا به خپل موبایل کې ملګرو نه ووهئ، دا به هغه چا موبایل کې ووهئ چې کوم ملګري غواړي تاسې د هغه ملګري خبرې په خپل موبایل کې واورئ. لومړی به راسئ هغه ملګري موبایل به راواخلئ او بیا به ورکې ولیکئ ستوری، بیا ډبل سټار به ولیکئ، بیا به شپږ ولیکئ، بیا به ستوری ولیکئ. دا مې سر کله ولیکل نو بیا به خپل نمبر پکې ولیکئ. هر کوم تاسو نمبر و هغه نمبر به څنګه کوئ پکې ولیکئ. هر کله مو څه نمبر و نو آخر کې به هیشت ورسره ووایئ. نو کله مو هیشت ووهه نو دا به تاسې څنګه کوئ اوکې کوئ. څنګه مو اوکې ووهو نو ستاسو موبایل تاسو ته یو میسج بیا درکوي، تاسو موبایل به له هغه موبایل سره څنګه سي وصل شي. بیا چې هر کله هغه ته کوم میسج یا چې پیغام نو ډایرکټ په هغه ته هم راځي او هغه به تاسو ته هېڅ هم نه خبرېږي چې د ما موبایل خبرې څنګه هغه ته ورځي. او که غوښتل مو چې دا بیرته غیر فعاله کړئ، بیا به چې د هغه ملګري موبایل به بیرته خپل راواخلئ، خپل موبایل کې به نه کوئ، د هغه ملګري موبایل به راواخلئ، بیا به کې ووایئ هیشت هیشت بیا شپږ بیا اووه، دا مو چې ووایي بیا به څنګه کوئ هیشت ووهئ. دا مو هر کله ووهو نو بیا به څنګه کوئ، دا د زنګ بیلډ آیکن څه ده دا به درسره ووهئ. هر کله مو چې ووهو نو بیا تاسو ته بل میسج درکوي چې تاسو موبایل څنګه شو بیرته اوس غیر فعاله شو، له هغه سره ډسکنیکټ شو. نو همدا طریقه یې هیله ده چې دا ویډیو بې ځایه استعمال نه کړئ. ته بیا پوه شئ داسې ښه خوندوره ویډیو تر تاسو ما د کوم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چېرته چې یاست سلام مو مل شه.